سلام. یو ورور پوښتنه کوي. دغه مخکې ما نه وروره خلکو پوښتنه کړې وله، خو هلته ما دومره ډېر هغه نه و کړی. دا کوم افغانان وروڼه چې ایران ته ځي، نو دوی مثلا ایران اعلان کړی که څوک دلته قاچاقي راوړي ولي مړی کي، نو د دوی دا مرګ څنګه کیږي؟ نو محترمه دغه مسله رښتیا هم لږ خطرناکه مسله ده. ما وعده هم یو وخت کې کړې وه چې په دې مسله به زه بحث کومه، او کتابونو نه چې سړی دې ته ګوري، اوس علما وایي چې سړی تجارت ته ځي یا علم سفر ته ځي او هغه لاره خطرناکه وي، نو که مړ سي د دې لارې د وجې نه یا په دریاب کې کشتۍ اغسي او دی قصدن روان وي، یعنی ضرورت هم نه ورته، یو قسم ځان هلاکت ته اچول دي. نو دا د تجارت سفر هم همدغه ذکر د شامی و ابن الحمام ذکر کړی د وروره ښه نه بلي وروره. خو یوه خبر دلته سته محترمه، چې د مونږ افغانان وروڼه ډېر مجبوریتونه هم لري د وطن کې، تر حده ډېر مجبوریت ته الله دې مونږ په افغانانو باندې رحم وکړي. بیا مې انشاءالله اراده ده وروره کله مصروفیت ډېر وي په دې مسله یو تحقیق کوم.